مونږ خو دې ژوند دپاره د دنیا ګناهونه کوو او نخرې کوو مستی کوو د دې معمولي ژوند دپاره خو مونږ تبی وکړه تبی او دغه رانه اوس هېر دی چې دا کله ساده نه وخېږي او په لوی ژوند ورشي وی دا ړومبی سړی چې تا ولید چې دا وښکې وله شلاو او ده ورته چغې والې دا هغه کس دی چې په دنیا کې د دروغو پراپیګنډې کوي او د هغه دروغ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېږي دا د قبر عذاب دی دا د آخرت نه دی بیا رستو د اور هغه عذاب د دوزخ بیل دی دا د قبر عذاب چې ساتي وخېږي په دې غم به مبتلا شي دقسې به دا وښکې چې تا په دې ژبه دروغ وې تا په دې ژبه د دروغو پروپیګنډې کولې او د دنیا ګوټ ته به دې دا دروغ رسېدل دا هغه کس دی که سړی وي او که ښځی چې ساتي وي دا عذاب شروع شو دا یو ورځ نه دی دا دوه ورځې دا عذاب نه دی دا کال نه دی دا 10 کاله نه دی دا 20 کاله نه دی دا 100 نه دی دا 1000 نه دی دا د خدای خوښه ده چې 20,000 کاله دی او که دا 1,00,000 کاله دی او که 1 کروڑ کاله دی هر څونه پورې چې دی خو د عذاب روان دی اوس دروغجنو ته اوس ویم چې اوس به څه کوې فضول مونږ دروغ وایو او بیا داسې دروغ وایو چې د دروغو پروپیګنډې کوو او نن سبا بالخصوص په سوشل میډیا په فیسبوک او په نیټ باندې نن سبا د پاټو دپاره او د سیاسي لیډرانو دپاره دا چې کوم باطل او دروغجن دي د هغوی دپاره دا شی نن شروع دی دروغ والا وایي دا پاټو والا کشران دا لکان دا پاټو والا ورکران دروغ والا وای او په فیسبوک کې خوري او د دنیا ګډ ګډ ته رسیږي یا د خدای نیک بخت او زما قسم په خدای له خوريږي د خپل ولکانو سره له مې خوريږي د مسلمان قوم سره له مې خوريږي د رسول الله مبارک د امت سره چې دا ولې غافل پراته دي ولې تاسو آخرت نه منئ که تاسو قبر نه منئ که د قبر عذاب نه منئ او که د پیغمبر د خبره نه منئ او یا به ډېر زورور یې دې عذاب ته به ټینګېدی شئ یا خو به وایې چې قبر نشته نو کافر شوې یا به وایې د قبر عذاب نشته نو کافر شوې یا به وایې چې د آخرت د عذابونه نشته نو کافر شوې او یا به وایې چې ملا صاحب ته دروغ وایې دا خبره په دین کې نشته نو د پیغمبر خبره د بخاري مسلم د ټولو کتابونو ترې دروغ وایې نو چې صحیح حدیث ترې دروغ وایې او په پیغمبر ته دروغجن وایې نو بیا د کم دی نه اسلام تا کې پاتې شو غافل مست غافل قسم په خدای کدا لیډر ستا په قبر کې سملی قسم په خدای کرے د آخرت عذابر بچ کی الته بچغه وی افسوس او ارمان ما ته مولیانو صاحبانو لګیو دا چغه راته والے ما خو په عمل نکاو اوس خو دماغه لیډر نه پکاريږي اوس خو دماغه ممبر نه پکاريږي اوس خو دماغه د صوبې او د قومي ممبر نه پکاريږي اوس خو دماغه د سېنات ممبر نه پکاريږي اوس خو دماغه پارټي نه پکاريږي عام سلطان به میزان ته خلق را یو ځای کل دغه دروغ به مې وي او خلکو به خورول اوس خو مې دوستان نه پکاريږي رونق غافل یې ځان بیدار کې مکوي ګورې بیا بارمان کوي د مرګ سپته نه لګي کټ کې به پروت سار وختي به مړ به پروت او بچي به دې پاسي اوهو بابا خو مې په خوب کې مړ دی کور نه به بار اوزي پته دې نشته چې ما سلطان به کور ته روغ راشي او به کور ته روغ را نشي ولې دروغ مونږ وایو ولې د دروغ پروپاګاندا کوو ولې دروغ د دنیا په ګډ ګډ خورو فائدہ پکې د دنیا زمون صدا فائدہ پکې دا ظالمانو ده چې مونږه په غمخته کړی فائدہ پکې ردغه دوکبازو ده دغه ډاکوانو ده فائدہ پکې ردغه غلو ده فائدہ پکې ردغه باطلو مشرانو ده چې دا دروغ وای او کارکنانو ته مخکې کوي او کارکنان لګیا دی وغه دروغ د دنیا ګډ ګډ تر سي ولې د پیغمبر مخالفت کو د خپل کلی مبارک پیغمبر د میاش کې مونږ ربيع الاول کې څومره د سیرت جلسې کو څومره د پیغمبر علی السلام پر اتلو باندې مونږ د خپل خوشاله اظهار کو او په دې میاش کې مونږ څومره خوشاله یو نو دغه پیغمبر خبره ومنه کنه یوازې خو په دې کار نه کېږي چې زما رسول الله مبارک دنیا ته راغلی دی په خوشاله بالکل چې څوک وایي چې زه په خوشاله نه یم دا مسلمان نه دی د پیغمبر راتلل موږ د پاره ډېر لوی فخر دی موږ د پاره ډېر لوی سعادت دی موږ ډېر لوی فخر کوو د زړه نه په موږ د خوشاله اظهار کوو الحمدلله د ربیع الاول میاشت را لیکن د پیغمبر خبره ته دروغ مو وایا کنه که په خله نه وای خوستا عمل د دې خبره دلالت ورکي چې تر پیغمبر یا خو ډېر مست یا د پیغمبر خبره ته دروغ وای او یا خیرت نه مانی یا قبر نه مانی یا د قبر عذاب نه مانی د ماړه در دیږي زمارو
زما زړه خوږېږي د پیغمبر امت سره مې لخ ورېږي ځان سره مې لخ ورېږي دغه عذاب ته والله په قسم په خدای که یو څپېړې ته ټینګ شي د فرشتې یو څپېړې ته او چې بیا خوله کېدله دا کونډه منډي او د ختمېدو والا شی نه دی او چغې وې بیا به درته پته ولګي هو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ارمان که د پیغمبر په لاره تلې وې څه خبه مې کړې که پیغمبر سره مې مرګرتیا کړې وې نو څه خبه وه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا قرآن کې الله وایي اوهو دا خو مې پلانکي سره دوستانه وه که نه هغه خطا کړې وې پلانکي سره مې یارانه وه که نه هغه په غلطه ورچولې وما پلانکي سره مې دوستانه وه هغه راته غلطه لار ښولې وه خدای دپاره د مارونو زه وټ ته نو درېږم نه ده نه وټ غواړم زه ستاسو غم کومه خپل غمم کوم خپل غمم جاړم او د دې خپلو بچو غمم جاړم خپل غمم جاړم او د رسول الله مبارک د امت غمم جاړم چې زما د پیغمبر دا امت دا خشته لکان ښکلې بچي او دا جینکې او دا ځوانان او دا بوډاګان دا د پیغمبر امت د قبر د